سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د لوړو زده کړو وزیر، د یاد وزارت مرستیالان، مرکزي رئیسان، د دینی جامعاتو او ټولو اماراتي پوهنتونونو رئیسان خپل حضور ته وبلل او لازمې توصیې او هدایات یې ورته وکړل. د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ کې د 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت په بېلابېلو برخو کې په عصري وسایلو سنبال یو بشپړ روغتیایي مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې ډبل روغتون رغولو ته زیاته اړتیا وه چې ورسره به یې ګڼې روغتیایي ستونزې هواري شي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 114 کیلومتره نه لیکه غځول شوې او 115 کیلومتره نور غځولو لپاره چمتو شوې ده. ټاکل شوې چې ټاپي پروژه د 2026 میلادي کال تر پایه د پلان له مخې بشپړه شي. او عامې روغتیا وزارت وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د بغلان عامې روغتیا ریاست سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د درملو او تجهیزاتو مرسته وشوه. د یاد وزارت په وینا په یادو مرستو کې څه باندې 40 قلمه طبي تجهیزات، درمل او پرمختللي وسایل شامل دي. او وروستی خبر دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو دویم نندارتون د مسؤلینو په حضور کې پرانیستل شو. په یاد 3 ورځني نندارتون کې به د یو شمېر ولایتونو تولیدي شرکتونه خپل تولیدات او محصولات په 50 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونه هم دومره وو چې ما فهیم الله پان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.